دا لسه ده خیریت جوړه شه دا سیدی دلته را روان و نو موږ ویډیو جوړوله نو ما ویل پریشانه دی پوښتنه ځینې وکړو دی اوس وایي زه هلته اوسم دورې ځم د بیلچې کار کوم او ګل کوم یعنې مزدوري ته ځي مزدوري کوې وای کور والا لرم واده مې کړی دی بچیان مې نسته قدرمنو پښتنو ګوره دغه یو ګونګی و اوس خبرې نه شی کولی موږ په ژبه ورسره پوه سو کار کتار بچیان لرې که نه لرې کور لرې ټول واده مې کړی دی لیکن بچیان نه لرم او کار کوم یعنی دوه انسانان نه دي دوه انسانان دغه په د دوه انسانانو په مابین کې ژبه هم هېڅ کردار نه لري یعنی ژبه هم هېڅ کار نه لري که ژبه د یو سړي ژبه نه یم هغه سره پوهېدلی سوی یعنی ګونګی موږ سره پوه سو دلته پښتانه یو خو یوه ژبه زده پښتو بیا انګریزي زده عربي زده لس ژبې زده لیکن نه له مینې سره په ژبه پوهېدلی سوی نه له لور سره په ژبه پوهېدلی سوی نه له قام سره په ژبه پوهېدلی سوی نه له ورونو سره نه له علاقې سره نو پښتانه که چېرې مینه کوي او اتحاد اتفاق غواړي یووالی غواړي یو د بل په زړونو کې ځای جوړولی سوی هغه په اشاره هم پوهېدلی سوی هغه په ګونګۍ ژبه هم پوهېدلی هغه په اشاره هم ځان پوهېولی سوی خو موږ اخلاص نه لرو موږ منافقت دلته ایښی دی له مینې سره هم سره پساوي له بینې سره هم پساوي له ورونو سره هم پساوي له مور سره هم پساوي راځئ زړونه صفا کړو راځئ یو بل ته په زړه کې ځای ورکړو دی څه وایي جمال صاحب په ویډیو په دغه باندې دی وایي ویډیو په فیسبوک راځي په سوشل میډیا مالوو راځي بیا ګوره بیا وګوره بل ولاړ